عبدالولي خان پوهنتون کې د یوت ولنټیر ټاسک فورس ممبرشپ کیمپ تابع وکړل شو چې پکې په ګڼ تعداد د پوهنتون مختلف ډپارټمنټ د طالب علمان راتل او ځاني ورسره د یوت ولنټیر ټاسک فورس کې رجسٹر کوو. په مردان کې د یوت ولنټیر ټاسک فورس چې دا موږ جوړ کړی دی دا چې ډي سي د دې نوټیفیکیشن کړی دی. نن موږ په عبدالولي خان یونیورسيټي کې دا کیمپ لګولې دي چې دې کې موږ سره یوت چې کم دي سټوډنټ چې کم دي هغه موږ سره خپل رجسټریشن وکړي. دا موږ د مردان د چې کم یوت چې کم سټوډنټان دي چې کم جنکې دي الکان دي د لپاره یوت ولنټیر ټاسک فورس موږ جوړ کړی دی چې هغه ته پغې دي کې اپورچونټي ورته ملو شي ځکه چې زموږ په یوت کې ډېر ټیلنټ په مردان کې خو زموږ یوت ته هغه پلیټ فارم نه ملاويږي. نو د دې د وجې موږ د یوت ولنټیر ټاسک فورس جوړ کړی دی چې زموږ کم سټوډنټ دي چې هغه د دې ځنه بجای په خبر اسلام آباد ته ټریننګونو او دغه پارزي کانفرنس لپاره چې خپل کور کلی مردان کې هغه ته یو پلیټ فارم ملو شي او هغه کې دی هغه د اکټیویټیز وکړي. نن په مردان کې په عبدالولي خان یونیورسيټي کې موږ دا کیمپ لګولې دي او دې کې به موږ ځان سره یوازې الکان نه جنکې به هم رجسټر کوو هغه به موږ سره رجسټر کیږي او بیا موږ سره په یوت ولنټیر ټاسک فورس کې کار کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دي څنګه ټول مخکره د خپل تعارف وکړئ. زما نوم عبدالماجد دی او جرنالیزم ډپارټمنټ سره تعلق دی او دلته وردان یوت ولنټیر ول سره کار کوم. یوت ولنټیر تاسو دا کیمپ لګول دي د دې اغراض او مقاصد څه دي تاسو؟ د دې اغراض او مقاصد جدا دي چې زموږ یوت چې کوم دي انګیج ساتل دي د سوسایټي د بیټرمنټ سوسایټي د پاره ځکه چې بهر ملکونو ته موږ ګور او خپل یوت ارزه کې انګیج ساتل دي او خپل انوایرنمنت د یوت تلاسه ټیکړه دي. زموږ یوت چې پاورفل وي زموږ یوت کې کوالټي وي مخکې د تلو هغه کې زموږ د هر یوت چې کوم دي په ذهن کې یو خیال راځي سوچونه راځي چې سوسایټي به څنګه ټیک کول غواړي او پاره کې دا نشته چې څنګه کار وکړي هغه لپاره یو پلیټ فارم نه وي. دا موږ د هغوی لپاره یو پلیټ فارم مهیا کړی دی. مردان ډي سي سایډ موږ ډېر زیات شکریا ادا کوو چې هغوی د سټوډنټس لپاره د ینګ جنریشن لپاره داسې یو پلیټ فارم مهیا کړ او هغې کې دغه شان د یوت راځي او هغوی سوسایټي لپاره کار کوي. یوت ولنټیر ټاسک فورس د مشرانو وینا و چې زموږ د مردان په یوت کې ډېر ټیلنټ موجود دی خو لیکن هغوی ته موقع نه ملاویږي. نو په دې وجه نن موږ د یوت ولنټیر ټاسک فورس ممبرشپ کیمپ لګول دي او موږ ټول طالب علمان ته دا درخواست کوو چې تاسو ټول راشئ او زموږ د یوت ولنټیر ټاسک فورس حصه جوړه شئ. وعلیکم السلام. ټول مخکې موږ سره جی خپل تعارف وکړئ. زما مهنور نوم دی او زه د عبدالولي خان یونیورسيټي جرنالیزم ډپارټمنټ سټوډنټ یم او د نه علاوه یوت ولنټیر ټاسک فورس کې کوارډینیټر یم. نن چې تاسو د یوت ولنټیر ټاسک فورس کیمپ لګولې دي د دې مقصد څه دی؟ د یوت ولنټیر ټاسک فورس دا موږ ممبرشپ لپاره دا کیمپ لګولې دي او موږ غواړو چې د مردان یوت کې ډیر زیات ټیلنټ دی ډیر زیات سکل دی ورسره خو هغې ته هغه شانتې پلیټ فارم نشته. یوت ولنټیر ټاسک فورس موږ هم د دې یوت دپاره جوړ کړی دی چې زموږ د مردان خلک او د مردان یوت بهر راوځي او خپل مردان دپاره څه کار وکړي. آیا سټوډنټان چې کوم دي نو په خوشحالۍ باندې راځي رجسټریشن کیږي که نه؟ بالکل ډیر زیات سټوډنټانو ته خو پهله دا اپورچونټي نه وه اوس هغې ته یو پلیټ فارم میلاو شو او چې څوک هم راځي نو ډیر زیات خوشحاله دي او خوشحالۍ سره موږ سره ممبرشپ کوي. په دې موقع ایډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد خان هم د کیمپ دوره وکړه او د وینا و چې الرحمن الرحیم ټول وړاندې خو زه د زموږ چې کوم ټرانسپورټ دی د هغوی شکریه ادا کوم چې دعوت یې راکړو د پروګرام کې رجسټریشن پروسس چې کوم شروع دی. بنیادي مقصد دا دی چې موږ کوم ټرانسپورټ جوړ کړی چې د هغې کوم موږ یو ایگزیکټیو باډي جوړه کړې وه او اوس د هغې چې کوم نور ممبرشپ دی موږ غواړو چې هغې کې اضافه وشي او دا ټرانسپورټ چې کوم موږ سره مختلف پروګرامونو کې حصه لري لکه آګاهي مومنټ زموږ دغه حوالې سره پولیو حوالې سره آیس بانی د نه علاوه پلانټیشن مختلف ډرایوز دی کې موږ د موږ سره حصه لي او ډېر ښه پروګرس دی سو فار د دوی. نو ایگزیکټیو باډي موږ د دوی جوړه کړې وه او دی آی کې اوس چې کوم د دوی ممبرشپ پروسس دی هغه سټارټ دی. نو ماشاءالله ما وکړل ډېر ښه تعداد سره دوی ته سټوډنټ را روان دي او انشاءالله دا پروسس به دوی چې دوی ته ما څنګه ویلو چې تاسو کوشش وکړئ چې دا نور کالجونو ته د هغې ته هم ایکسټینډ کړئ یا چې کوم زموږ دلته ومن یونیورسټي ده انشاءالله موږ امید لرو چې دې کې به ورځ تر ورځه اضافه کړي. دا چې کوم زموږ نن کیمپ لګېدلی دی د دې نه موږ د یونیورسټۍ نه خپل ممبرز اخلو هغه ممبر چې
voluntarily interest دی پدې کې او هغه خپل کمیونټي لپاره سکول غواړي سکلز هغه وی چې موږ شوق یا ساغي څه وایلیشنز یا ختمول غواړي په خپل علاقو کې داسې اکټیویټیز کول غواړي چې هغه ډیر زیات ضرورت دی مطلب چایلډ لیبر حواله سره چې ختم کی ډرګ ابیوز حواله سره ختم کی پولیو حواله سره یا داسې سکلز ډیولپمنٹ چې پروګرامز سوسایټي ته وروړي چې هغه کې خلک خپل سکلز خو یو ځانته یو لار جوړ کی د فیوچر لپاره چې هغه خپل کامیابی پاره کې وویني د یوت ولنټیر ټاسک فورس د مشرانو وینا و چې موږ سره د یوت رجسٹر کېدو مطلب دا دی چې زموږ کم را روان ایونټس دي نو موږ غواړو چې دا یوت موږ سره پاغې کې مرسته وکړي ځکه چې د یوت کردار همیشه زیات وي په دې وجه موږ ممبرشپ کیمپ په یونیورسيټي کې لګولې دي چې موږ د مختلف ډپارټمنټ نه پکې طالب علمان واهلو او طالب علمان په خوشاله راځي او موږ سره ځان رجسٹر کوي او دا راته هم وایي چې تاسو صرف ایونټ یا سیمینار تابع کې نو موږ پکې تاسو نه وړاندې ولاړ یو او موږ به همیشه تاسو سره مرسته کوو په دې موقع طالب علمانو وینا و چې په مردان کې چې څومره هم د ګڼ شمېر تعداد کې یوت موږ سره موجود دی او په دې کې د یوت هر پلیټ فارم کې د یوت کردار زیات وي دغه شان موږ مردان یوت ولنټیر ټاسک فورس دی جوړ کړی دی انډر ډیپټي کمشنر په انډر کې دی دا کوم اورګنایزیشن چې دی نو دې کې دا دی چې د دې طرف نه سیمینار کېږي یا څه ایونټس کېږي یا څه د دې څومره هم را روان چې کم ایونټس یا پروګرامونه دي په هغه کې دی وی چې موږ سره د یوت موږ سره مرسته وکړي ځکه چې دا د یوت کردار همیشه زیات وي اور موږ د لپاره دلته ممبرشپ دی کیمپ لګولې دی اور هغه کې भरपूर مختلف ډپارټمنټس نه موږ لکان پکې واغشتل هغه دا سپورټیو دی موږ ته بار وي چې تاسو ایونټس یا سیمینارز تک کې دی موږ همیشه د لپاره موږ تاسو سره سپورټ کوو او څه زموږ طرف نه چې سم کیږي هغه تاسو سره موږ مرسته کوي